د رسنیزه ژبه درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. بیا هم پر نومونو خبرې کوو. نن په دې غږیږو چې پارسي کې په ساکن باندې پیل نه کیږي. دوی چې دغسې نوم سره مخ سي چې ساکن باندې پیلیږي نو الف ورته مخکې کی. اوس لکه عباس تانکزی ده، پارسي کې عباس اس تانکزی کی. نو دغسې نور نومونه به هم خپل پښتو کې درته کیدای شي درک وسي، خو تاسو یې هغه خپل پښتو لیکئ. یعنې دا مثالونه چې زه راوړم باور وکړئ همدغسې شته دي. یعنې په رسنیو کې هم دا اوس سرچ وکړئ پښتو کې ستانکزی اس ستانکزی لیکل سوی. یعنې دا یوازې زموږ پښتو نومونو سره نه دي بلکې د نورو ژبو نومونو سره هم کیږي. مثلا د اسلامي همکارۍ سازمان مشر حسین ابراهیم طاهه ده. که تاسو د OIC یا اسلامي کانفرنس ټویټر ته ورسئ یا دغه نوم سره دی سرچ کړئ، هر ځای کې حسین ابراهیم لیکل سوی، خو د پارسي په اغیز پښتو کې حسین ابراهیم لیکل کیږي. در حالی کې موږ پښتو کې ابراهیم ویلی سو. زموږ کلي کې یو مشر و، خدای دې وبخي، ډېر ښه سړی و، برایم به خلکو ورته ویلی. نوم ابراهیم و یا ابراهیم و، خو خلکو برایم باله پښتو کې، یعنې ویلی سي. یا مثلا زموږ یو کلیوالو سمایل به موږ باله، پلار به اسمیل ورته وایي، موږ به سمایل باله. یا د خوست ولسوالۍ ته راسئ، هغو خلکو ته چې وایي د کوم ځای وایي زه سوملخیل یم یا د سوملخیلو یم، خو په رسمي نوم یې څه سوی ده؟ اسماعیل خیل سوی. مطلب مې دلته دا دی چې په نورو ژبو کې په تیره عبري کې هم په ساکن پیل کیږي، لکه اسماعیل په ځای سمایل اسماعیل ویل کیږي، ابراهیم په ځای ابراهیم ویل کیږي. نو دغه سړی خپله چې د OIC مشر ده او خپل نوم په همدې ډول لیکي. مثلا ما پاکستان رسنۍ چک کړې رسمي، هغو کې اعلامیې چې راغلي دي د وزارتونو ابراهیم لیکل سوی. یا دغه کس چې کومو هیوادونو ناستو کې ګډون کړی یا چارواکو سره ابراهیم ورته لیکل سوی، هغه څوک چې نوم پسې ګرځي. خو زموږ پښتو رسنیو کې ابراهیم په ابراهیم اوښتی، وجه د پارسي اغیز دی. نو دغسې نورو نومونو ته هم پام کوئ، که الف پر سره نه و په ساکن پیل و مه یې ورکوئ. ټیک ده، د یو کس نوم به ابراهیم وي، خپل ځان به ابراهیم بولي، ور یې کوي. خو دا سړی چې ځان ته خپله وایي چې زه ابراهیم یم، ابراهیم نه یم، خو بیا ابراهیم ولیکئ. یا یو بل مثال کې به د جرمني ولسمشر راوړو، فرانک والټر شټاین مایر. پارسي کې فرانک والټر شټاین مایر لیکل کیږي، شین نه مخکې راځي یا الف. پښتو کې هم ځینې رسنۍ همداسې کوي، خو نه، درسته نه ده، دغسې لیکل یې سم دي. یا مثلا ځینې مشهورې کلمې دي هم پښتونخوا کې هم افغانستان کې د پارسي په اغیز الف ورته مخته کیږي، لکه ستراتیژي د ستراتیژي بیا بولي، سکول د سکولي بولي، سټیشن د سټیشن یې بولي. دا څو ورځې مخکې ما یو د پاکستان رسمي اعلامیه کتله، پښتو متن یې سکول سکول لیکلی و. یا مثلا هملته پمپ سټیشن وي، ورته یې پمپ سټیشن. نو هیله ده دغو بیلګو ته په پام نورې کلمې هم چې وي همغه اصلي ولیکئ او د پارسي په اغیز الف مه ورکوئ، ځکه پښتو کې موږ ویلی سو ضرورت څه ده چې د یوې کلمې سره الف راغلی هم نه وي او موږ یې ورکوو. ښه وخت.